نن سهار د اسلامي امارت هوایي ځواکونو ته امر وشو چې په اسلام آباد، نوشهر، جمرود او ایبټ آباد کې د پاکستاني پوځیانو په تاسیساتو باندې پرېکنده هوایي ګزارونه ترسره کړي. الحمدلله اهداف تر ډیره مشخص لیستل سوي او له منځه وړل سوي دي، او له زیانونو سره دا پیغام هم لري چې د افغانانو لاس هم د دوی ګریوان ته ورسېدلی شي. باید یادونه وکړو چې همدا اوس هم د پاکستاني اړخ کشفي الوتکې د افغانستان په فضا ګشت کوي. همداراز نن سهار هم بیا پکتیا، پکتیکا، خوست، لغمان او کونړ کې هوایي بریدونه کړي دي چې ډېری ځایو کې ملکي خلکو ته زیانونه او تلفات اړولي دي. دا چې تېره شپه د افغانستان اسلامي